امازون څنګه شروع کوم او یو څوک چې ماته راهنمایي وکړي چې دغه طریقې سره شروع کړم. اوس ضرورت نشته ته لاړ شې بل چاته دغه ویډیو کفایت کوي چې ته په دې سیستم پوه شې چې کوم ځای نه شروع کیږي او کوم لار دي ته باید په نظر کې ونیسي. چې ته کله ای کامرس ته راځې یا آنلاین بزنس شروع کول غواړې، امازون ټول نه ښه آپشن ده اوس او ټول نه غټ آپشن هم ده. نو دې ویډیو کې سټپ بای سټپ داسې راځو خبرې کوو پې. اول ته باید خپل بزنس ماډل مشخص کړي چې کومه څه بزنس ماډل امازون کې سٹارټ کړي. بزنس ماډل مطلب امازون کې څو قسمه کار دي چې هغه کې ته کولی شي خپل بزنس شروع کړي، خپل کاروبار شروع کړي امازون کې. اول شی ده ریټیل ده. ریټیل مطلب چې کم پرایس کې خلکو نه اخلي په خپل پروفیټ پوره چې امازون کې خرڅوي. بل پرایویټ لیبلینګ ده. پرایویټ لیبلینګ مطلب چې ته کمپنۍ یا فیکټري نه یو پروډکټ فرمایش ورکوي، جوړوي، خپل لیبل پې لګوي او هغه بیا په امازون کې خرڅوي. دریم هولسیل ده. هولسیل یعنی په ډیر زیات مقدار باندې یو پروډکټ یو هولسیلر نه اخلي، خپل امازون شاپ کې خرڅوي. همداسې هاند میډ ده پکې. هاند میډ مطلب کوم کرافټس کوم شیان چې ته خپله جوړوي هغه خرڅوي په امازون کې. همداسې ډراپ شپینګ نور هم دي پکې. اوس ته به دې کې خپل د بزنس ماډل اول انتخاب کړي. اول لاره ده همدا ده چې ته کوم یو کې غواړې چې مخکې لاړ شي خپل کاروبار شروع کړي. دویم سټپ کې ته راځې ته باید مارکیټ ریسرچ خپل وکړي. ته کوم ځای کې چې امازون سٹارټ کوي کوم پروډکټ ته کولی شي چې شروع کې او هغه هلته ښه خرڅېږي ډیمانډ لري. مارکیټ ریسرچ ته خپله هم کولی شي. تھرډ پارټیز هم دي چې هغې طریقې نه ته کولی شي مارکیټ ریسرچ درته هغوی ته کوي پروډکټس درښیي درته چې دغه پروډکټ یې کولی شي چې استفاده کړي په خپل امازون شاپ کې یا ښه چلیږي. نو هغوی ته ښه ریکمنډیشن درکوي. نو هغې کې موږ سره جنګل سکاوټ ده، هیلیمټن ده، AMZ سکاوټ ده، داسې نور هم شته دي. نو هغې طریقې ته په اسانۍ باندې کولی شي چې خپل پروډکټ هنټ وکړي، وګورئ چې کوم پروډکټ باید زه په مارکیټ کې شروع کړم په دې وخت کې، او خپل یو بزنس پلان ولري، بجټ ولري، ګول ولري چې څونه روپۍ دي را سره، څونه روپۍ کې کوم پروډکټ یې ماته ښه وي چې واخلم، ګول ولري، ټارګټ ولري چې څونه زه باید سل کړم، څونه اچیف کړم. دا خپل باید ټول مکمل یو بزنس پلان ولري. دې نه بعد ته امازون کې اکاونټ جوړوي. امازون کې چې اکاونټ جوړ کړو هغلته خپل پلان انتخابوي چې انډیویجولي که بزنس یا پروفیشنلی. انډیویجول کې دا چې د میاشتې یو مشخص مقدار 40 ایټمه دي او هر یو باندې تا ته 0.99 فی اخلي هر پروډکټ خرڅولو باندې. پروفیشنل د میاشتې $40 درنه اخلي چې انلیمیټډ څونه هم چې ته خرڅولی شي او پروډکټ باندې بیخي تا ته فی نشته ده. نو دا د بزنس پلانس دي. کیدای شي یو کولی شي چې یو ځان ته انتخاب کړي او هغې کې خپل اکاونټ جوړ کړي. نو بیا ساین اپ او اکاونټ جوړول، هغه نه بعد نوره پروسه دا د انفارمیشن درنه غواړي، بزنس ډیټیل، بانک اکاونټ انفارمیشن، همداسې ټیکس انفارمیشن، ټول هر څه درنه غواړي. هغه نه بعد تا اکاونټ چې وریفاید شو بیا تا اکاونټ ټرسټ وردي ده. ټرسټ وردي دا ده چې بل چا نه ته کله پروډکټ اخلي هغه یې تا یا کوم سپلایر اوسي هر څوک چې اوسي هغه یې تا اکاونټ ګوري چې او دا سړی صحیح ده که نه ده صحیح، اکاونټ ویریفاید ده نه ده. هغه سړي ته هیلپ کوي چې پوه شي مشخص کړي چې دا که سیریس ده زه کولی شم خپل پروډکټ ورکړم. خپل پروډکټ را پیدا کوي. اول سپلایر پیدا کوي. کوم پروډکټ چې تا انتخاب کړی ده هغه کوم سپلایر سره شته ده ښه، مطلب یا علی بابا نه اخلي یا آنلاین پلیټفارمز دي چې کوم خلک سپلای تا ته پرووایډ کوي، یا لوکل هولسیلرز دي هغه ته زه وایي چې ماته دونه مقدار کې پکار دي او دغونه اندازه کې. دویم چیکینګ ته کوي د پروډکټ، سیمپل راغواړي. سیمپل دغه پروډکټ راکس نه راغواړي، خپله چیک کوي چې آیا دا پروډکټ اما سټنډرډ سره برابر ده که نه ده برابر. هغه نه بعد بیا نیګوشیشن کوي ورسره. نیګوشیشن مطلب چې زه دغومره اخلم ماته دونه ډسکاونټ راکړه پرایس کې داسې یو څه. هغه نه بعد ته آرډر کوي او تا ته پروډکټ را روانېږي. بیا راځي پروډکټ لیسټینګ ته. خپل امازون اکاونټ کې هغه پروډکټ ته یو لیسټینګ جوړوي. لیسټینګ مطلب د هغې پروډکټ مشخصات هلته لیکي چې د پروډکټ کې دا شیان دي، دا خصوصیات دي، دا پوینټس دي. کی ورډز خیال ساتئ، کوم ورډز چې زیات خلک سرچ کوي هغه ورډ باید پکې اوسي. تا په ټایټل کې، تا په ډسکرپشن کې، هر څه کې ته د کی ورډز خیال باید وساتئ. او عکس ایمیج تا باید اټریکټیو اوسي چې خلک پې یعنې اول خو سرچ کوي، هغه نه بعد چې کوم عکسونه راځي تا باید عکس ډېر پروفیشنل منظم اوسي چې خپله سړی وګوري وایي دغه والا ښه ښکاري، راځه په دې کلیک کړو. او امازون کې ته دوه د فولفلمنټ آپشن لري. یو FBA لري، فولفلمنټ بای امازون، او یو FBM لري، فولفلمنٹ بائی مرچنٹ. FBA کا انتخاب کې تا پیکنګ، شپینګ، تا کسٹمر سروس، دا هر څه امازون پورې مربوط کوي. او کنه FBM انتخاب کې تا شپینګ یا هر څه چې دي
یا تا پورې مربوط کې یا تھرد پارټي کوم بل لوجستیک پرووایډر چې اوسي هغه ته ورکړي. نو دا دوه طریقې سره ته کولی شي خپل پروډکټ چیرته سټور کې چاته ولېږي، کوم خلک یې د دې پروډکټ خیال وساتي، څوک یې ډلیوري وکړي. بیا نو ته خپل پروډکټ لانچ کوې، د هغه اډورټایزمنټ کوې په سوشل میډیاز کې، یا خپله د امازون اډورټایزمنټ مخکې بیا یې هغه هم خپله تا ته اډورټایزمنټ کوي، امازون مانیټرنګ یې کوي چې آیا دا صحیح روان ده، کوم پروډکټ مې ښه روان ده، کوم صحیح نه ده روان، کوم باندې فوکس زیات کوم. نو دغه یو جنرال ویډیو ولا کولی شي دې طریقې سره ته خپل د امازون هغه لاره وپېژنئ. نور باقي کولی شي امازون کلاس واخلي، تا تفصیلي هلته اکاونټ جوړولو طریقه، پروډکټ هانټینګ طریقه، تا لیسټینګ طریقه، اپلوډینګ طریقه، آرډرینګ طریقه ټول تا ته وښیي. فزیکل کلاس اوسي افغانستان کې یو لرنا هم ټیچ کوي، او که کوم بل څوک هم اوسي استاد تا په خوښه اوسي کولی شي ورسره ووایي. او بل یو لرنا کې دا آپشن هم شته ده چې ته لاړ شي هغه ځای نه تا ته کنسلټینګ واخلي. مثلا ته لاړ شي ورته وایي چې زه والا نور پوهېږم، ما اکاونټ څنګه جوړ کړم، ما ته دا وښیه، زه څنګه پروډکټ هنټ وکړم، سپیسیفیک ما ته دا وښیه. د هر یو جدا جدا هم تا ته کولی شي هغوی کنسلټینګ درکړي. نو دغه ویډیو امید لرم چې څه نه څه ځای نه په خلاص شوی اوسي، او که سیریس یې له خیر سره په شروع وکړئ.